ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي. السلام علیکم. د هلمند ټلویزیون ګرانو لیدونکو ستړي مسئ ښه راغلاست د دې ساعت خبرې ټولګي ته. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. لښکرګاه ښار کې د 215 اعظم کلي اردو منصوبینو یو شمېر نظامي تجهیزات ونیول. باباجي ولسوالۍ کې د لسګونه جریبه امارتي ځمکو د غصب مخه ونیول سوه. لښکرګاه ښار کې د حجاري او نجاري دولتي فابریکې څخه چاپیریالیز څارنه ترسره سوه. او د نور ولایتونو په خبرونو کې به واورو روزګان کې د غیږنیونې دودیزې سیالۍ د زرګونه سیلانیانو په شتون کې ترسره سوه. د ځوانانو ترمنځ داسې یو سیالۍ جوړې کړو، یو خو لکه څنګه چې مې وړاندې ویلې یووالی او اتحاد به راسي، او بل به هغه مخکنۍ کلیوالې لوبې سیمه ییزې لوبې د هغوی هغه بېرته راژوندونه به وسي او بېرته به هغه لوبې راژوندۍ سي. انشاءالله خلک ډېر راغلي دي دلته دا سیالۍ ته. بس ډېر خوشحاله یي چې داسې غیږبازي شروع سي. مثال داسې یو میله یي موږ وګرځېږو تفریح وکړو. د مشرانو څخه مې دا هیلې دي چې نورې داسې میلې موږ ته برابرې کړي. د لغمان سرې میاشتې ریاست لخوا 2.5 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. کومه مرسته چې نن کېږي د فدریشن د خوا نه ده، او په دې مرسته کې چې دا اوتختې کمپلې دي، یو د اسپاسخانې شیټ ده او 2 عدده بوشکې دي. ډېره منندوی یاستو چې زموږ کورو ته راغله، زموږ کورونه نړېدلي وو او اوس زموږ سره دغه د ترپالو د وسایلو کومک وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد نعیم رحماني یم. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي.